د مټ وهلو تاوانونه. ګرانو ورونو، که تاسې د خپلې کورنۍ د مشرانو او یا د زنانو سره ناست یاست، نو لطفاً د دې ویډیو د اوریدلو پر وخت هیډفون یعنی ګوشکې استعمال کړئ. ګرانو ملګرو، په دینی معلوماتو کې شرم نشته. موږ چې کله د لیواتت او د بچه‌بازۍ په اړه ویډیو نشر کړه، له هغه وروسته یو څو ځوانانو ورونو راڅخه غوښتنه کړې وه چې د مټ وهلو په اړه یوه ویډیو له موږ سره شریکه کړه. موږ هم په دې اړه ډېره څېړنه وکړه او معلومات مو راغونډ کړل له ډېرو مهمو کتابونو څخه، لکه د ځوانۍ ساتنه کتاب د مفتي فضل الرحمن فیضون صاحب او داسې نور. او دغسې مو په دې اړه د ډاکټرانو ویناوې او له غټو ویب سایټونو څخه هم معلومات راټول کړل خاص تاسو لپاره. راځئ چې وایو، په خپل لاس خپله ځواني بربادولو ته مټ وهل وایي. دا ډېر نقصاني کار دی. د مټک وهلو مطلب دا دی چې خپل اندام یعنی ذکر په لاس یا په یو شي پورې موښل چې منی ورڅخه راووځي او جنسي خوند ترلاسه کړي. ډېر ځوانان د ځوانۍ په پیل کې په دې مردار عادت اخته کیږي چې اکثره یې نن سبا د لسو فلمونو د کتلو په وجه په مټ وهلو اخته وي او خپل د بدن قیمتي جوهر په دې ډول سره له منځه وړي او د ټول عمر ناروغي خپل ځان ته راولي. مټ وهل د تناسلي اندام یعنی د ذکر رګونه او پلې کمزوري کوي او ذکر یوې خواته کوږ شي، بیا هغسې نه لکېږي یعنی نه درېږي لکه پخوا، او نه هم هغه جوش او جذبه پکې پاته وي. دا ډېر خراب عادت دی او تر حده زیات تاوانونه لري. که چیرې دا عادت ژر پرې نه ښودل شي، نو ډېر ژر د ځوان مردانه جوهر ختمیږي او په آینده کې د خپلې ښځې سره د کوروالي کولو لایق نه وي، ځکه چې ذکر یې نری، کمزوری او کوږ شي. رګونه یې دورایه معلومیږي، تک شنه راختلي وي. د واده کولو وروسته ماینه د مټ وهونکي ځوان څخه بالکل مطمئنه او خوشحاله نه وي. ځوان ناکامه او ناامیده وي. د کوروالي اهلیت یې د لاسه ورکړی وي، آخر پای مایوسي غلبه پر وکړي. حالانکه په دې کې د ذکر هیڅ قصور نه وي، صرف په هغه کې منی نه وي. مثال لکه یو ښایسته ګران بیه قیمتي موبایل چې په هغه کې چارج نه وي، نو د هیڅ کار هم نه دی. ځوان هم دغسې چې منی او مردانه طاقت ونه لري، هغه ځوان هم لکه ښځه داسې وي. او د ځوان ذکر بیکاره او کمزوری ځکه وي چې ځوان یې منی په خپل لاس ضایع کړی وي او د ډېرې خرابۍ په وجه د ذکر رګونه شنه راختلي وي. آخر هغه رګونه د یو قسم اوبو ډک شي او ذکر لکېدو یعنی درېدو ته نه پرېږدي، سړی نامرده شي. ګرانو ملګرو، په قرآن پاک او په حدیث مبارکو کې چې د مټ وهلو په اړه کوم معلومات شته، هغه هم دا اوس په بله ویډیو کې در سره شریکوو، د همدې حکایات مصنوي شریف پر پاڼه. راځئ چې اوس واورو د مټ وهلو بدني نقصانونه چې بدن ته څومره تاوان رسوي. مټ وهل دماغي ناروغۍ پیدا کوي. څوک چې مټ وهي د هغه حافظه دومره کمزوري شي چې هره خبره یې ژر د یاده وځي. د ازادۍ ځواک، د پریکړې ځواک او پر خپل ځان باور ختم شي. ډېر ډارن او بې زړه ځینې جوړ شي. مټ وهونکی په هره کیسه او هر کار کې شرم محسوسوي. زړه یې نه غواړي چې له کورنۍ او نورو ملګرو سره ټوکې ټکالې، خندا او تګ راتګ وکړي. د مټ وهونکي ذهن له شکونو او اندېښنو ډک وي. کوچنۍ خبره ورته ډېره لویه ښکاري او مایوسي یې زیاته شي. د داسې ځوان چې مټ وهي مخ یې ژړېږي، د مخ روب یې ختمیږي، قدرتي ځلا او نور یې د مخ څخه لرې کیږي، د مخ پوست یې مړ کیږي او د سترګو شاوخوا ته تورې حلقې پیدا کیږي. د مټ وهونکي بدن هر وخت سستی محسوسوي. داسې خلک هر وخت پروته خوب خوښوي، هیڅ کار یې زړه نه غواړي. انسان چې سست شي، پروت وي، آخر ټک ځینې جوړ شي. د وزن په کمیدو سره آخر د هډوکو یو شکل معلومیږي. په ځوانۍ کې د سپینګیروالي حالت ورباندې راځي. د وینې د کمښت له کبله د کار پر وخت
د ده پښې او لاسونه ریږدي، که ناست وي بیا ولاړ شي، پر سترګو یې تیاره راځي، هاضمه یې کمزوره شي، د نس د بادونو یا د قبض ناروغ شي، د بولو کولو څخه وروسته هم څاڅکې یې را روانې وي او داسې نه وچیږي. د تګ راتګ یا کار کولو سره د زړه درزا تیزیږي او غصه یې هم زیاتیږي. ځوان وي مګر د هیرې ناروغي ورپېښه شي. د زده کوونکو په زده کړه کې موټ وهل یو لوی خنډ جوړ شي، سبق په مشکل سره یادوي او ژر یې هیریږي، ذهني کار کول یې زړه نه غواړي. موټ وهل د جریان ناروغي پیدا کوي، موټ وهل د ملا درد پیدا کوي، موټ وهل دماغ او اعصابي رګونه کمزوري کوي، موټ وهل د سترګو نظر کمزوری کوي، موټ وهل بې غیرتیا په انسان کې پیدا کوي، یعنی انسان بې غیرته کوي، ځکه له دې څخه مردانه قوت ختمیږي. موټ وهل د بدن غوړزګي وچوي، کوم چې په هغه سره د بدن پرورش کیږي. موټ وهل د زړه اندېښنې او غمونه زیاتوي. موټ وهل د خایو یعنی د خوټو درد پیدا کوي. موټ وهل پر مخ ګرمکي او دانې پیدا کوي. موټ وهل د انسان څخه زړورتیا او دلاوري ختموي. په ډیر موټ وهلو سره د منیو خوند او لذت ختمیږي. موټ وهل د سر درد پیدا کوي، د اوریدلو قوت کمزوری کوي، د خولې بدبویي پیدا کوي. موټ وهل د ذکر رګونه پړسوي. موټ وهل له حلال نکاح او دیني زده کړې څخه بې رغبتي پیدا کوي. د موټ وهونکي انسان بدن د ډار او جنگ پر وخت ټوله ریږدي او زړه یې دربی کوي. په ډیر موټ وهلو سره د انسان عمر لنډیږي، ځکه جوهري مواد چې کم شي نو انسان بوډا شي. موټ وهل د ویښتانو ټینګوالی کمزوری کوي، په خاص کر د باړوګانو، ورځې او د ګیرې د ویښتانو ختلو لامل جوړیږي. موټ وهل د زنګونو درد پیدا کوي. په ډیر موټ وهلو سره منی په وینه بدلیږي. څوک چې موټ وهي هغه بې همته وي او له ژوند څخه یې زړه تور وي او ژوند تیرول خوند نه ورکوي. موټ وهل د انسان ځیګر کمزوری کوي. ګرانو ورونو، دا چې موټ وهل د انسان ژوند دومره تباه کوي، نو راځئ د دې مردار کار د پرېښودلو لپاره ټینګ نیت او قصد وکړئ. وایي موټ وهونکی چې کله موټ وهي په جوش او جذبه کې وي، خو چې کله یې منې توی شي بیا دومره پښیمانه وي چې وایي خدایه کاش چې مړ وای خو موټ مې نه وای وهلی. یوه خبره مې واورئ، موټ وهل څنګه پاتې کیږي؟ ګورئ، چې کله مو د موټ وهلو وخت راشي نو دا سوچ وکړئ چې انشاءالله په آینده وخت کې به زه د یوې پیغلې ناوې خاوند جوړیږم. ولې خپل منی ضایع کوم؟ دا مردانه طاقت خو د هغې ناوې حق دی. زه ولې خیانت کوم او له ځانه نامرده جوړوم؟ دا یوه خبره مې په زړه کې له ځان سره ساتئ. انشاءالله الله تعالی مهربانه دی، موټ وهل به درنه پاتې شي. او علاج یې دا دی، دا کومې ناروغي چې په بدن کې د موټ وهلو څخه پیدا شي په یوه پایکټ ګولۍ سره نه ختمیږي. د ذکر د جوړېدو او غوړولو مرهمونه شته. دلته خبره یوازې د ذکر د خرابۍ نه ده، بلکې ماغزه، اعصاب، زنګونونه، پښتورګي او مثانه او دغسې نور تاوانونه چې تاسې واورېدل دا ټول په خطره کې وي. نو د خدای پر لحاظ په علاج کولو کې شرم مه کوئ چې وخت تیر شي بیا به ارمانونه کوئ. ځوانان د واده څخه مخکې لا د ځان غم وخورئ او د مردانه کمزوري ډاکټر ته او د معدې ډاکټر ته او د اعصابو ډاکټر ته او د پښتورګو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. انشاءالله چې تاسو همت وکړئ علاج به یې وشي. الله تعالی دې زموږ ځوانان ورونه له دې بد مرض څخه نور وساتي. آمین یا رب العالمین.